پکار دی چې کېدی په لر او بر د حسین ذکر پکار دی چې کېدی په لر او بر د حسین ذکر اسوات او په کابل او پېښور د حسین ذکر هغه ساتلی دین او تا ساتلی ځان په دین دی هغه ساتلی دین او تا ساتلی ځان په دین دی کوی نشي له شرمه په منبر د حسین ذکر سره د قامه چې سباله د دار سر ته خیږم د انقلاب جنډر اخلم خیبر ته خیږم لاره کوڅه کې مې په حق وینا قایله نه کړئ مکر فریب زده کوم چېرته منبر ته خیږم هسې د خلکو په تسبو په پټکو دوکشم ساده پښتون یم د خپل ورور خلاف سنګر ته خیږم د ژوندانه د سترګو تور یم خو پښتون یم نو زه ټنګ ټکور یم او ټکور یم خو پښتون یم نو او زه د دې خلکو د ښار حسن رنګیني یم زه د یو بېننګه قام د کلي نیکنامي یم زه زه د وطن د جنډې فخر یم غاوري یم زه بغیر له ما یې بل نوم نشته ابدالي یم زه زه یې جواب د هر پیغور یم خو پښتون یم نو زه ټنګ ټکور یم او ټکور یم خو پښتون یم نو د ملکنډ د سینې زور به درته وښایم ترهګرۍ سر به دې وړم د پېښور په مټو چې له بنیاده دروازې د خیبر ویستله چې له بنیاده دروازې د خیبر ویستله که لاس یې راکړو زه به وباسم غر په مټو د قبر د عذاب قصې دې ستړې کړې صاحبه د ژوند د بدامنۍ په دې عذاب خبر وکړه سلامونه نیکې هیلې احترامات زموږ نننۍ معرکه د یو داسې شخصیت سره ده چې د هیڅ تعارف محتاجه نه دی غزالي خان فیض صاحب را سره دی دوی سره به خبرې کوو او شعرونه به ترې اورو سیمي خاکسار را سره هم دی د دوی سره به هم د دوی نه به هم شعرونه اورو د پروګرام شروع کېدو نه مخکې د فیض صاحب نه یو څو تپوسونه کومږه د هغه د تعلیمي کیریر په باره کې فیض صاحب ستاسو تعلیمي کیریر په حواله سره څه دغه دی چې تعلیمي کیریر خو زما دا دی چې دلته کې مې په دې خپل خړ سپېره کلي کې په دې ګلي باغ کې خړ سپېره خو ته نه شو ویلی خو بهرحال یو ساده ماحول دی نیچرل بیوټي دی پکې په دې سکول کې مې سبق ویلی دی لسم مې د دې ګلي باغ د سکول نه کړی دی د هغې نه پس جانزیب کالج کې مې اف ایس سی بی اے وغیره هلته کړي دي او د هغې نه پس مې بیا اوله اچونه پښتو ماسټر کړی و په پېښور یونیورسټۍ کې د هغې نه پس مې بیا ایل ایل بي کړې ده اردو مې هم څه نیمګړې شان کړې وه بس بیا نن سوالاتو په وجه باندې پاتې شوي وه نو هرحال پریویس ایگزام مې ورکړی و او د هغې نه پس مې بیا په دې تېر وار باندې په 2012 کې دغه کړی دی جرنلیزم مې کړی دی د وطن حالات تاسو څنګه ښکاري د تېرو حالاتو په نسبت باندې نو که د ډېرو تېرو په نسبت باندې وایې نو بیا خو راته ښه نه ښکاري ډېر که نه او که هغه د 2008 او د 17 واله دغه د 14 پورې تقریبا که نه نو که دغه وایي نو خو بلکل د کربلا غوندې کې حالات و مسلمان به مسلمان وجو حلالو به یې صرف په اتفاق په اختلاف رایې باندې نو د هغې په نسبت خو ډېر زیات ښه دي ډېر زیات امن دی او زه خصوصا په خپله ډېر زیات امن محسوسومه په دې کې چې د هر قسمه قوتونو لاس دی په دې امن قیام کې زه هغو ته خراج تحسین پیش کوم هر څوک چې دي زه د چا نومونه ځکه نه اخلم چې دا خلک دې په یو کې نه پرېږدي که د چا حقه خبره کوي چې هغه دې هم نه پرېږدي او که بده پسې کوي چې هغه دې پخپله بیا نه پرېږدي نو زه به صرف دونه ووایم چې یاره په دې امن په قیام کې چې د کومو قوتونو لاس دی الله پاک دې ورله ډېر اجر د هغې ورکړي دومره پرامن ماحول دی چې زه د یزیدیت سره مکمل طور لکه په ضد کې ولاړ یم خپل شعر هم د هغو په ضد کې لیکم خبر هم د هغو په ضد کې کوم او څومره چې داسې
خلک دي چې هغو باندې خلک د کفر فتوې لګوي، د شرک فتوې پې لګوي، د څه پې لګوي، چې د هغو په خبره کې ماته حق محسوسېږي نو زه هغه حق ډیفنډ کوم او د یزیدیت خلاف زه ټیک ټاک مبارزه کوم. ماته هېڅ خوف و هراس او حزن او هېڅ قسم یره نه محسوسېږي. د هغې وجه دا ده چې خو زما په الله باندې اعتماد دی، د الله په ذات مې بروسه ده او باور دی چې هغه څه وخت غواړي نو هغه وخت د سړي نه څه اخلي، د هغې نه مخکې ته بني ادم څه نشي اخیستی. او د هغې سره سره مې په دې باندې هم اعتماد دی چې ځمکني حالات چې دي په هغې کې زمونږ دغه دي مختلف ادارې او چارچاپېره هغه پراته دي، د هغو په مخ کې چې خراب شو بیا به مونږ شک کوو چې یاره ولې خراب شو. په کل حال چې دي نو د هغو د برکته دلته کې حالات ټیک دي زموږ په سیمه باندې. اوس بل ځای نه شولی چې بل ځای څه کېږي څوک یې کوي، خو په دې سیمه باندې خاص کر زموږ د ګلي باغ په سراونډینګ کې حالات بالکل برابر دي د تېرني په نسبت څه چې ډېر زیات ښه دي. د هغې نه هم ښه دي. مخکې به د ملا خلاف چې خبره نه شوه کولی او ډایرکټ د کفر فتوا او ډزه وهل او دا خبره به بس ملا د خدای رحم دی دا جرأت نه شي کولی چې هغه راشي او ما ته دا ووایي چې یاره تا دا خبره ولې کړله، یا ما ووهي یا ګزار وکړي یا ما ډز وکړي، نو داسې جرأت لکه هېڅوک نه شي کولی. او نه زه داسې د کفر د عقیدې د لاندې یا د شرک د عقیدې د لاندې یا د ایتیزم یا د ملحدۍ د عقیدې د لاندې به داسې څه خبره کوم چې هغه به د ملا خلاف کوم. کم چې علمای حق دي او د اهل بیتو قایله دي، د اولیاءو قایله دي، د اولیاء مخالفت نه کوي، د اهل بیتو سره بغض نه کوي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د الله سره هر سړی دعوه کوي چې موږ محبت لرو. خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اولاد سره چې کوم خلک نفرت ساتي، بغض ساتي، او د هغې نښه هم دغه چې دی د هغه په فضیلت باندې د هغو په اهمیت باندې یا غلی پاتې کېږي او یا چې څوک د هغې خبره کوي نو د ده په تندي کې ګوټن محسوسېږي بیا او د نفرت اظهار کوي، سړي ته پته لګي. نو د هغه خلکو خلاف زه باقاعده مبارزه کوم او د خلکو ته په ګوته کوم چې دا خلک چې دین دا د دین نوم اخلي، د دین په جامه کې دي، خو دا د اصل کې د دین غداران دي، منافقان دي. او دا مبارزه به زما جاري د سره پورې به هم جاري انشاءالله. او دا پروسه زموږ د خدای په ذات اول ده، بیا وروستو دلته چې د امن قوتونه څومره دي هغه د امن بحال ساتي، دا په موجودګۍ باندې زموږ اعتماد دی. محرم په تقدس کې چې کوم پخته د پنجاب یا د ملکن د پخته کوم پروګرامونه کېږي نو آیا په سواد کې د هغې تاسو څه دغه اینې چې کېږي یا راتلونکي وخت کې به وشي داسې؟ راتلونکي وخت کې خو ناامیدي زه نشم ظاهرولی، زموږ خپل کوشش روان دی انفرادي طور مو او کوشش کوو چې اجتماعي طور هم داسې پروګرام وکړو. په دې محرم کې مې خیال شته چې زه په جومات کې که هم څوک نه پرېږدي دا ګناه نه، موږ به چېرته خیر یو حجرې ته په دې ته راغونډ شو، یو څو تنه به کېنو په دې خبره به خبر وکړو چې یاره کربلا واقعه څنګه راغله او څوک پکې قربان شو او چا قتلونه وکړه، چا ظلم وکړو، پوه شي یهودي راغلی و، نصواره راغلی و، هندو راغلی و، که څوک راغلی و، که نه مسلمان و کلمه ګو و، د هغو خلاف د قتل فتوې چا ورکړې د کربلا د شهیدانو خلاف، خصوصا د حسین علیه السلام خلاف د قتل فتوه چا ورکړو، هغه نومونه به ورته هم واخلم. د هغه قاضي شریح نوم و، هغه فتوه ورکړې وه او په هغې باندې ګوره چې 100,000 درهمه رشوت اخیستی و او د هغې فتوې نه پس نور 18,000 مفتیانو فتوې ورکړې وه. د هغه خلاف بیا خلک راووتله د لکونو په تعداد کې، د زرګونو په تعداد کې د هغو خلاف اسلحه جمع کړه. هغه کربلا د هغې نه وروسته واقعه شوه. هغه ډېر اوږدې خبرې دي، هغه نه شو کولی په دې وخت کې، په صرف دغه وضاحت مې ورته کوو چې دغه خبره پکار ده چې په هر منبر باندې دا خبره کېدی، ولې چې دا د رسول صلی الله علیه وسلم په منبر باندې ناس خلک دي چې دعوه د ورثة الانبیا کوي او چې په نوم په مدرسه کې داخل شوی سړی نه وایي زه وارث د انبیا یم. نه، وارث د انبیا هر سړی نشي کېدی. العلماء ورثة الانبیا، په دې کې دا ال چې دی دا کلمه تخصیص ده او دا تخصیص چې دی نه د هغه علماو دپاره دی چې دا ائمه اهل بیت دي او د هغې سره سره هغه علما چې د هغو ظاهري علم هم وي او د هغو باطني علم هم وي او هغه تقوادار او پرهیزګار خلک وي. صرف د مدرسې ویونکی ورثة الانبیا نشي کېدی، هغه به هر نمونه کردارونه کوي، هغه به د نبي وارث دا د نبي د وراثت چېرته د چا د پلار جایداد دی چې هغو ته پاتې شوی دی، دا د جایداد نه دی، دا یو روحاني سټیټس دی او د هر چا له خدای نه ورکوي. نو هغه به موږ خلکو ته په ګوته کوو چې دا خلک آخر د رسول په منبر ناست دي، د هغه د الواد
د قتلېدو میاشت او مطلب دی د هغو نوم په خوله نه لیدولې. نور کله خو به دا خبره کوله چې یاره 3 ورځې پس غم چې دی هغه خلک نه منوهي، خو بیا خو سوشل میډیا راله خلکو له جوابونه ورکړه، ورته ویې چې یاره نبي علیه السلام چې د خدیجې رضی الله عنها په غم باندې او د ابوطالب صاحب په غم باندې عام الحزن بیان کم مناو کړی د غم کال، د غم ثابت کال یې مناو کړی. د هغې سره سره بیا د خلکو د عمر رضی الله عنه د شهادت ورځ هم وټاکله، هغې د 26 نواله 1 محرم ته راوسته. خو په دغې کې بهرحال اختلاف دی، زه عالم دونه نه یم چې زه د هغې فرق وکړم. هغه به خدای ته پته یا دغه عالمانو ته پته وي چې یاره یو هم دغه پیش کوي د حدیث حوالې د روایتو حوالې پیش کوي چې یاره 26-27 ذوالحجه کې هغه وفات شوی، بل هم پیش کوي چې په 1 محرم وفات شوی دی. خو مطلب مې د خبرې نه صرف دا دی چې لکه اوس د هغه هم مطلب دی هغه شهادت هغه ورځ مناویږي، نو دغه باندې څوک اعتراض نشي کولی چې یاره دا اوس 3 ورځې پس غم بیا ختم شو او د حسین دې نه مناویږي. نو دغه شان د عثمان رضی الله عنه مناویږي، د هغه د شهادت ورځ مناویږي. نو دغه اعتراض اوس دغه خلک نشي کولی په خپله باندې، ځکه چې په خپله هم دا مناوهي او پکار هم نه ده. پکار ده چې خلک خپل اسلاف چې دی هغه یاد کړي او د هغو د شهادت ورځې او د هغو د ولادت ورځې چې هغه خلک یاد کړي او خپل بچو ته خپل نسل ته د هغو هغه سټیټس او هغه حیثیت هغه روحانیت او چې څه په هغو کې مطلب دی د خاصیتونو آسماني او سیاسي او که سماجي او هر څه چې هغه خلکو ته وښایي. زمونږ حفیظ صاحب نه آخري پوښتنه چې ستاسو څه کتاب تر اوسه پورې چاپ شوی دی؟ کتاب مې تر اوسه نه دی چاپ کړی او وجه یې درته هم نشم ښودی، ځکه چې ډېرو خلکو راته پیشکش کړی چې یاره که ته څه مسلې چې مونږ نه کتاب چاپ کړو، نو هغه مسله خو نشته، د خدای رحم دی. او که یي نو جو بیا به دغه خلکو ته وایي چې مونږ ته مسله ده چاپ یې کړئ، خو زما نه مسله په دې باندې ګډه وډه ده چې په یو USB کې زما د کمپوز شاعري مې چې چا کمپوز کړې ده، خو د هغې مسله بس دا ده چې په هغې کې هغه د کتاب د کاپۍ نه لیکلې شوي ده، هغه شاعري د کاپۍ نه لیکلې شوي دي. او بیا ما چې دغه شعرونه یا غزلې کله مشاعرې له وړي دي، نو هغه موقع باندې په هغې کې ما ترمیم کړی دی او یا هم پکې دغه کړی اډ کړی دی نوي شعرونه، نو هغې کې اصل مواد په هغې کې پراته دي. هغه په دې مخکې ورځې کې ما لټولي وو، نو په بلها تعداد کې پراته وو، نو هغه بیا د دې سره میچ کول غواړي چې که په ورځ که دواړه یو شان وي خو هغه به په ځای پاتې کړي، کمو کې فرق وي چې هغه دغه پکې سړی منشن کړي، نو هغه کار به زه په خپله کوم بغیر زمان نه کېږي او په خپله زه لګوټې مقرراته هم نه میلاویږي او بس حالات داسې دي چې وزګارېږم ورته نه که نه په وزګاره کې هم نه وزګار یم ورته، د دې وجې نه کتاب پاتې دی. او بهرحال د خدای رحم دی. ګران ده یو اخري تپوس چې تاسو تقریبا څومره وخت نه شاعري کوئ؟ څومره موده ورته؟ یاره موده خو به تقریبا دا د 80s د ورځو خبرې دي، د 86-87 نه پس 87 نه پس مې شروع کړل، 87 کې تقریبا او داسې خوښه. او په دې سکول کې په دوران کې به هم څه شعرونه مې ذهن ته راتلل، خو ما ته به دا پته نه وي شعرونه ما ته ذهن ته راځي، خو بس هسې یو خیال به ورغی که نه. د سوالونو نه پس ګران ده مونږ پروګرام طرف ته راځو، نو مونږ غواړو چې زمونږ د ناظرینو هم د مزې واخلي، مونږ هم خوندونه واخلي چې ستاسو سره کلام واورو، نو ډېره ښه به وي. نو کلام نه خو به تاسو مزې ځکه وانخلئ، محرم دی، زه به اولنی کلام چې یم نو کومه موضوع چې ما وڅېړله چې په دې زموږ په علاقه باندې د اهل بیتو ذکر نشته، د محرم حوالې سره څوک خبره نه کوي، نو د هغې یو احساس ما ته شوی یو ګوره چې کم کال به و او په دې پوره علاقه کې په یو ممبر باندې دا بحث نه و. نو بیا زما یو ملګري ما ته ټلیفون وکړو چې یاره په دې دغه کې یو پروګرام دی په دې بانډۍ کې، هغه یو عرس و، هغې له زه لاړم او هغې کې هغه قوالیانو والا چې دین هغو د علي او د حسین علیه السلام ذکر
په خپل دغه کې وکړو نو هغې کې ما دا مقام راکړه چې یاره ته راشي لږې خبرې وکړه نو هغه خبرې چې ما وکړې نو هغه څه داسې عجیبه غونته کې خولې له رالې چې زه اوس هم حیران یم چې ما څنګه کولې حالات ډېر خطرناک حالات و 2014 که ګوره چې کله و او هغه سټیج چې زه راوستم نو ما دا خبره وکړه چې یاره داسې وخت و چې دلته کې چا لکه ساه نه شو اخیستی د ترهګرو د یارې نن هغه وخت دی چې دلته کې د عرس کېږي د یو بابا او د هغې سره سره د کربلا د شهیدانو ذکر کېږي او د اهل بیتو ذکر کېږي نو دا ډېره د خوشحالۍ خبره ده او ښه ده چې هغه الله پاک هغه درندګان ختم کړه او بس هغه اختتام دغه چې د ابتدا ما د خپلو شعرونو وکړه او په هغې کې ما دا یو څو شعرونه وویل چې د امن جنګ به کوم د امن د لښکر په مټو د امن جنګ به کوم د امن د لښکر په مټو د اهل بیت په دعا او د حیدر په مټو او د امن ناوې رانوړې چا د مټو په زور د امن ناوې رانوړې چا د مټو په زور دغه بدل به تیزه اخلم سر په سر په مټو اوس پسې قام هم د برداشت د حده وتی دی نور اوس پسې قام هم د برداشت د حده وتی دی نور که څوک په مټو که څوک په ژبه کوي شر او که څوک شر په مټو د جنگ بدر او خیبر د جنگ زمری علی د جنگ بدر او خیبر د جنگ زمری علی لوی شمله به دې ساتمه د خیبر په مټو او د ملکنډ د سینې زور به درته وښایمه د ملکنډ د سینې زور به درته وښایمه ترهګرۍ سر به دې وړم د پېښور په مټو چې له بنیاده دروازې د خیبر ویستله چې له بنیاده دروازې د خیبر ویستله کلا چې راکو زه به وباسم غر په مټو نو د دې شعرونو نه د هغې مبارک پروګرام آغاز وشو زه ډېر خوشحاله شوم نو بیا د هغې نه چې زه کوز شوم دا سټیج نه نو ما چې لکه دا ټول خلک اوس د بهر نه راغلي خلک و ټول د باړې او پېښور دغه ځایونو نه راغلي د سوات خلک پکې صرف تماشو له یو څو تنه تلي ارینجمنټ د هغه خلکو و ټول دغه ځای کې د ستار شاه باچا خو په پېښور کې دی دغه هم یو باچا دی د هغه مزار دی هلته کې خو اوسېدلی په باړه کې والتې مریدانو د هغه ځای نه ونه خلک راځي نو په هغه ځای کې بیا زما ذهن ته د ډېر احساس د وجې نه دا یو منقبت راغی د حسین علیه السلام چې پکار دی چې کېدی په لر او بر د حسین ذکر پکار دی چې کېدی په لر او بر د حسین ذکر اسوات او په کابل او پېښور د حسین ذکر هغه ساتلی دین او تا ساتلی ځان په دین دی هغه ساتلی دین او تا ساتلی ځان په دین دی کوی نشي له شرمه په منبر د حسین ذکر هغه ساتلی دین او تا ساتلی ځان په دین دی کوی نشي له شرمه په منبر د حسین ذکر او د وخت قاضي چې هره فیصله کوي آزاد دی د وخت قاضي چې هره فیصله کوي آزاد دی اغستی مې په بیه د خپل سر د حسین ذکر او د مینې ملنګانې ډېر په مینه باندې ستایي د مینې ملنګانې ډېر په مینه باندې ستایي منکر بدبخته هم کوي په شر د حسین ذکر د مینې ملنګانې ډېر په مینه باندې ستایي منکر بدبخته هم کوي په شر د حسین ذکر او د ژوند په کربلا کې به تر عمره لمبې نه وي د ژوند په کربلا کې به تر عمره لمبې نه وي ګلونه به راوټوکوي زر د حسین ذکر اخرنی شعر به ته ووایم چې کمرمه پې نو مړ دې شم خو زه د علي فیض یم کمرمه پې نو مړ دې شم خو زه د علي فیض یم زما خو مجبوري د در په در د حسین ذکر د ژوندانه د سترګو تور یم خو پښتون یم نو زه ټنګ ټکور یم او ټکور یم خو پښتون یم نو
او زه د دې خلکو د ښار حسن رنګیني یم زه د یو بېننګه قام د کلي نیکنامي یم زه زه د وطن د جنډې فخر یم غاوري یم زه بغیر له ما یې بل نوم نشته ابدالي یم زه زه یې جواب د هر پیغور یم خو پښتون یم نو زه ټنګ ټکور یم او ټکور یم خو پښتون یم نو ما همیشه د دې وطن د جنگ سنګر ساتلی ما په شیرخان باندې کارګل هم پېښور ساتلی ما د وطن ښکلا له سمه او هم غر ساتلی په خپله وینه مې د مینې خړ خیبر ساتلی ما د کالام د سیلاني خپو کې خپل ځان خور کړی د ژوند سرور ته مې د ژوند هر یو منظر ساتلی ما د ګډورې په ځای خپله قرباني ورکړې ما خپلې خاورې له څه بل قسم اختر ساتلی خلک په یو کور کې په رزق باندې رونه وژني او ما د دې ځای نه د هغه کشمیر ور ساتلی چې زما نه دی زه یې رور یم خو پښتون یم نو زه ټنګ ټکور یم او ټکور یم خو پښتون یم نو ما د وطن په سر درونو سره جنگ کړی دی ما په وطن باندې د وینې نه ډېر ننګ کړی دی که څوک دشمن د ښار د خاورې نه په تېښته تلی په حقیقت کې زما د قام نه څنګ کړی دی زه د وطن د مټو زور یم خو پښتون یم نو زه ټنګ ټکور یم او ټکور یم خو پښتون یم نو چا چې زموږ سره د کرکې فاصلې ساتلې موږ مدام د هغو خلکو دروازې ساتلې موږ همیش په عصمتونو باندې سر ورکړی ځکه مې خاورې له خدای بل نوم د خیبر ورکړی ما د وطن د هر دښمن مقابله کړې ده ما د خپل وس نه هم ښه زیاته حوصله کړې ده زه نیکنامي د بل د تور یم پښتون یم نو زه ټنګ ټکور یم او ټکور یم خو پښتون یم نو د وطن تږو له د خپل سیند نه اوبه ورکوم د خپلې خاورې نه زه هر چا له غله ورکوم د وطن تږو له د خپل سیند نه اوبه ورکوم د خپلې خاورې نه زه هر چا له غله ورکوم د خپلو غرونو زمرد ویشمه سره ورکوم د خپلو غرونو زمرد ویشمه سره ورکوم زه خپل دښمن له هم د خپل پټي میوه ورکوم د وطن تږو له د خپل سیند نه اوبه ورکوم د خپلې خاورې نه زه هر چا له غله ورکوم د خپلو غرونو زمرد ویشمه سره ورکوم زه خپل دښمن له هم د خپل پټي میوه ورکوم جل شوی نه یم سمسور یم خو پښتون یم نو زه ټنګ ټکور یم او ټکور یم خو پښتون یم نو د دې وطن ټوله رڼا زما په غېږه کې ده د جنتونو شان ښکلا زما په غېږه کې ده د خدای لویي که چېرته ګوري څوک نو ماله راځي زما د خدای ډېره ثنا زما په غېږه کې ده د وطنونو میلمانه زما حجرې ته راځي د خوږ وطن د بقا خلک مې جرګې ته راځي په ټوله سیمه کې زما د لاس شینکي ټوکېږي د خدای په فضل مې په ګوتو کې سپرلي ټوکېږي لکه سپرلی په وطن خور یم خو پښتون یم نو زه ټنګ ټکور یم او ټکور یم خو پښتون یم نو اخرنی بند دی چې په دنیا کې څوک خوږېږي زما زړه خوږېږي د زور په لاس چې څوک زورېږي زما زړه خوږېږي په فلسطین که په کشمیر کې څوک ماشوم وجاړي زما په زړه چړې خښېږي زما زړه خوږېږي سم د دنیا د خلکو مور یم خو پښتون یم نو زه ټنګ ټکور یم او ټکور یم نو د سمیع خاکسار په فرمایش باندې به دا یو څو شعرونه وایم ځکه چې دا ما ډېر ویلي زه ویل نه غواړم خو دې فرمایش کوي او تاکید کوي سره د قامه چې د سبا له د دار سر ته خیږم سره د قامه چې سبا له د دار سر ته خیږم د انقلاب جنډه راخلمه خیبر ته خیږم لاره کوڅه کې مې په حق وینا قایله نه کړئ مکر فریب زده کوم چېرته منبر ته خیږم هسې د خلکو په تسبو په پټکو دوکشم ساده پښتون یم د خپل ورور خلاف سنګر ته خیږم د جالې ځای به مې ورک نه کړي خو ازار به واخلي ته چنارونه سوځوه زه به نختر ته خیږم داسې وزر لرم چې ستا نه هم په بره تلی شم که ته سپوږمۍ ته خیږې زه درپسې نور ته خیږم قد غزل قامت غزل سینا غزل او هار غزل رنگ غزل غرور غزل اقرار غزل انکار غزل وقت
پیغلتوب ځواني غزل شوخ سنگار غزل زړه غزل درزا غزل تادي غزل تلوار غزل زړه غزل او غزل مستی غزل خمار غزل شب غزل شبنم غزل چمن غزل بهار غزل سترګې غزل